د هغې څه وروسته الله تعالی ورته زما محبوبه د جنت لږ منظره به کوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره جنت ته راغلی. الله تعالی د جنت پرده ورته پورته کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زه چې جنتو کې ګرځېدم څنګه ځای و، د هغې تعمیرونه څنګه و. لبنة من یاقوت حمراء، یوه خښته د سرو یاقوتو وه. ولبنة من زمرد خضراء، یوه خښته د زرغونو زمرودو وه. ولبنة من لؤلؤ بیضاء، یوه خښته د سپینو مرغلرو وه. ملاتها المسک، چې دا خښتې په کومه خټه لګېدلې وې دا مشک وې. وحسباؤها اللؤلؤ، د هغې کوڅې ملغلرې وې. وبطحاؤها یاقوت، د هغې غونډۍ یاقوت وي. وحشیشها الزعفران، د هغې واښه ټوله چمنیان زعفران و. وسقفها عرش الرحمن، د هغې چت د الله تعالی عرش او هغه ډېر حسین و. د هغې دروازه د هغې دروازې په سور د 40 کالو لار وه. د هغې خاوره ټوله مشکلو، د هغې چمنیان ټوله زعفرانو او په هغې کې د الله تعالی نعمتونه ولو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ما یو خیمه ولیدله، قبه، د هغې څه نهرونه رابهېدل. ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا نهرونه د څه دي؟ ورته دا یو د شرابو نهر دی، یو د عسلو نهر دی، یو د اوبو دی، یو د شیدو نهر دی. ما دا د کومه ځای سره وځي؟ ول دا د دې قبې سره وځي. ما ورته چې زما زړه دا غواړي چې زه دا قبې ته ورننوځم. چې کله ملایکو د قبې لار راکړله، زه چې ورننوتم په قبه کې باندې لیکلي دي دننه غټ خط باندې بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ځای څه نهرونه، د بسم الله د میمه څه د شهدو نهر راوځي، د رحمان د میمه څه د الله د لفظ څه د شیدو نهر راوځي، د رحمان د میمه څه د شرابو نهر راوځي، او د آخر رحیم د میمه څه د اوبو نهر راوځي. دا یې هغه چشمې دي، دا یې هغه منبعونه دي، او دا یې هغه مرکزونه دي. ورته جنت کې مې یو ډېر عالیشانه محل ولیدی. جبرائیل علیه السلام څخه مې پوښتنه وکړه چې دا د چا دی؟ ورته دا ستا د امتي دی. ما وی د کوم امتي دی؟ وایي چې کوم امتي د بل مسلمان د مدد دپاره 7 قدمه واخلي، د هغې دپاره الله تعالی په جنت کې دا نهر جوړ کړی، دا محل جوړ کړی دی. یو سړی دی په سترګو باندې ړوند دی او هغې پر لاره باندې نسي تللی، یو بل څوک یې پر لار برابروي 7 قدمه ورسره واخلي. د یو بل مسلمان یو ضرورت دی، د بل مسلمان یو مشکل دی، د بل مسلمان یو پریشانی ده، د هغې د حل دپاره چې سړی 7 قدمه ورسره واخلي، الله تعالی د هغې امتي دپاره دغه محل جوړ کړی دی. پیغمبر علیه السلام وایي د دې څه چې راتېر سم یو بل عظیم محل دی چې هغې سپینو ملغلرو څخه جوړ دی. زما زړه ډېر غوښتی چې د ښایست په خاطر ورننوځم. وایي چې کله ورښکاره سوم د هغې پر دروازه باندې لیکلي و عمر، پر هغې باندې د عمر نوم لیکلی و. حضرت عمر ته وروسته دا قصه کوي، ورته زه هغې محل ته نه ورننوتم، ستا غیرت په یاد راغلی چې زه د عمر غیرت به دا برداشت نه کړي چې د جنت محل د ده پر نامه جوړي، د ده څه مخکې بل څوک ورننوځي. ورته عمره په دې وجه نه ورننوتم. حضرت عمر ډېر وژړل. ول او علیک اغارو یا رسول الله، زه به غیرت پر تا باندې ښکاره کوم؟